سلامونه ملګرو، ثاقب افریدی تاسو ګورئ یو نیوز زموږه د فیسبوک پاڼه او ثاقب افریدی د یوټیوب چینل. قدرمنو زموږ دغه ویډیو ده د انټرنیټ نه د پیسو ګټلو په حواله سره او په دې حواله ځکه ده چې نن سبا خلک انټرنیټ ډېر زیات استعمالوي خو فضول استعمالوي، ګټه ترې نه ترلاسه کوي. نو مونږ غوښتله چې په دې حواله تاسو سره یو ویډیو شیر کړو، شاید چا ورسره ښېګړه وشي او څوک خپل پام او توجه دې پلو ته راواړئ. زما سره شنواز افریدی ناست دی. شنواز افریدی یو تکړه خبریال دی، ژورنالیست دی د یوې مودې نه په مختلفو ملکي او غیر ملکي ورځپاڼو کې او ویب سایټس کې دوی خپله دنده ترسره کوي. شنواز افریدی صاحب تاسو ته مونږ په دې خپرونه کې هرکلی او ستړي مه شئ وایو. ډېره مننه ثاقب صاحب، شکریه، یو جهان مننه. تاسو خبرو که د انټرنیټ استعمال آیا چې موږ وکړو هغې نه موږ پیسې وګټو. بلکل نن سبا د انټرنیټ استعمال ډېر عام دی او د انډرایډ موبایل یا ټچ موبایل چې ورته وایي دا هر لاس لار دویم لاس کې دی. نو ښه دا چې دې نه زموږ ځوانان خاص کر ځوان کول دې نه پیسې وګټي او استعمال یې په ښه توګه باندې وکړي، نو دا به ښي. د هغې دپاره چې د انټرنیټ نه پیسې ګټي نو ډېرې لارې دي. مونږ ورته چې آنلاین ارننګ وایو، هغه آنلاین ارننګ کې ډېرې داسې خبرې شته چې هغې نه پیسې ګټل کېږي او داسې پیسې ترې ګټل کېږي چې د زرونو نه واخله د میاشتې لکونو پورې پرې ګټل کېږي. خو دا منحصره ده، ډیپینډ کوي د سړي په خپل دغه باندې، شوق باندې چې هغه څومره وخت ورکوي او څومره هغه په دې کار کوي. صحیح. شنواز صاحب دا راته ووایي چې کومې داسې لویې لارې دي چې په هغې باندې یو کس که وغواړي نو هغه پیسې ګټلی شي. لارې خو په د انټرنیټ په دغه باندې ډېرې لارې دي. ډېر شیونه داسې دي چې په هغې کې پیسې ګټلی شي، لکه ډیجیټل مارکیټینګ دی یا مطلب فریلانسنګ دی یا دی چې کوم دی یوټیوبر دی یا مطلب داسې چې یو خپل پروډکټ هم وي. ډېر شیونه داسې شته دی چې خپل سروسز یا خپل پروډکټ هغه خلکو له ورکول په انټرنیټ په لاره باندې او خپل ارننګ ترې کولی شي، خپله ګټه ترې کولی شي. تاسو مختلف سیزونه یاد کړل، نن که موږ صرف په فریلانسنګ باندې خبرو وکړو چې فریلانسنګ څه شی دی او څنګه کولی شي یو انسان چې هغه د فریلانسنګ په لار باندې پیسې وګټي. بالکل جی، فریلانسنګ نن سبا د دې ډېر زیات دور دی. دا یو پوره انډسټري که موږ ورته ووایو نو موږ به په دې کې دروغجن نه یو. دا یو پوره انډسټري د پوره یو کار دی. فریلانسنګ داسې یو کار دی، د دې اول به ووایو چې فریلانسنګ وایي څه ته. فریلانسنګ مطلب دا دی لکه یو سړی جاب کوي، نوکري کوي، د 9 نه تر 4 پورې یا 3 نه 4 بجو پورې دی ځي هغه ځای له او هلته کې خپله ډیوټي ترسره کوي. نو فریلانسنګ دا مطلب دی چې ته به د چا نوکري نه کوې، بلکې ته به خپل سروسز په خلکو باندې په خپله مرضی خپل ټایم باندې خپل خوښې مطابق د خپل ټایم مطابق چې کوم ټایم ستا خوښه یو کوم ټایم تا سره ټایم وي ته هغه پرې خرڅولی شي. نو دې کې دا یو شی دی چې دا تا د بل د نوکرۍ نه ازادوي. بیا په فریلانسنګ کې چې کومې پیسې دي چې یاره د دې پیسې څومره دي یا مدن یې څومره دی، نو ثاقب وروره دا د زرونو نه شروع کېږي د میاشتې او په لکونو باندې ختمېږي. ډېرې لکه روپۍ، لکه که مونږ ووایو چې دې نه د 2 لکه 15 لکه 8 لکه 10 لکه روپۍ میاشت هم ګټل کېږي. نو دا به مبالغه نه وي. نو داسې یو شی دی فریلانسنګ. صحیح. فریلانسنګ کې که په لنډو ټکو کې تاسو ووایئ چې یو وګړي ته یا انټرنیټ یوزر ته څه کولی په هغې کې؟ بالکل فریلانسنګ داسې یو شی دی چې په فریلانسنګ کې پکار دی چې تا سره څه سکلز وي. ټولو نه ښه خبره لکه فریلانسنګ ته کله کې نو تا سره به سکلز وي. سکلز مختلف شکل کې وي. تا سره یو سکل کې دی شي، تاسو سره دوم کې دی شي، لکه ستا یو شی زده وي، دریم کې دی شي، څلورم کې دی شي. هغه سکلز چې کوم دي هغه به ته په مارکیټ کې په خلکو باندې بیا خرڅې، لکه خپل سکلز به خلکو له ورکې، خپل سکلز به استعمالوي او د هغه به یو کار کې او تا سره به یو ډیل کوي، ته به په هغې باندې پیسې ګټې. اوس د سکلز کې څه راځي؟ په سکلز کې مونږ کتی شو چې ګرافیک ډیزایننګ یو کس کولی شي چې ګرافیک ډیزاینر دی. ګرافیک ډیزایننګ، اوس ګرافیک ډیزایننګ کې دننه بیا ډېر قسمونه دي، مختلف شیونه، بینرې جوړول دي، مطلب کارډونه جوړول دي، په دې کې بیا ډېر قسمه شیونه جوړول دي. داسې چې په ګرافیک ډیزایننګ کې بیا راځي. دې کې کنټینټ رایټینګ ورته مونږ وایو. کنټینټ رایټینګ داسې یو شی دی چې یو سړی رایټینګ کوي یو شي دپاره.
هغه کې بیا ډېری دنه بیا په کنټنټ رائټینګ کې مختلف ویریشن دي مختلف دغه دی ورکه خو چې تا کې دا سکیل وي چې تاسو لیکل کولای شي په دې کې بلاګ هم خلکو لیکل شي د خلکو د کاروبار د لپاره لیکل کولای شي مختلف شینو د لپاره به لیکل کې هغه ته مونږ کنټنټ رائټینګ وایو دا سی ورکه ویب ډیولپمنٹ ته ورکه ایپ ډیولپمنٹ ته مختلف قسم ماشين دا سی دا سکلز دي که تاسو سره په دې کې یو وی دوه وی درې سکلز وي بیا ته دا په خلکو باندې خرڅول شي د خرڅولو لپاره مختلف پلیټ فارم شته لکه فایور دی اپ ورک دی دنیا خلک دې پلیټ فارم لراشي دا یو داسې دی لکه یو مارکیټ غونتی وي مارکیټ پلیس ته یو سړی خپل سودا تخپل شینه به خرڅه بل باخستون کې راځي هغه سره بستا یو ډیل کیږي نو هغه شی به تخپل سرویسز به خرڅ کی او هغه له باغ شی ورکه هغه له باغ شی تیار کی اب ته له پیسې درکې څنګه چې تاسو ویل په دې مارکیټ پلیس کې به تاسو خپل چې کوم تاسو پروډکټ ته هغه به تاسو کېږدئ ډسپلی به یې کوي تاسو به خلکو ته وښایي چې ماته دغه کارونه زده دی لکه څنګه چې شنواز صاحب وویل کنټنټ رائټینګ دی یا ویب ډیزاینینګ دی یا نور چې کوم ډیزاینینګ دی هغه تاسو کولی شئ نو د دې سره دا ده چې خپل یو مارکیټ پلیس به جوړ کړي خپل یو دکانګي غونې کې به ځان له په دغه فایور یا نور چې کوم سیزونه دوی یاد کړل لږ ریسرچ دی هغه تاسو ته هم پکار دی د حوالې سره یوټیوب نه دا قسمه ویډیو به تاسو ته مخې ته راشي څنګه چې زموږ دغه ویډیو ده نو تاسو ته یو بهترین لاره هغه ښودلی شي شنواز تاسو موږ له وخت راکړو ډېره زیاته مننه کوو تاسو ډېره مننه شکریه یو جهان مننه قدرمنو دغه د ویډیو چې کومه لړۍ ده سلسله ده د به تاسو سره دوامداره په مستقبل کې به در سره نورې معلوماتي ویډیو هم شریکو دا پکې انسرشن کولو کوم لکه فریلانسینګ باندې یو خبره ده چې فریلانسینګ دومره غټ مارکیټ دی نن سبا په دنیا کې چې پاکستان پکې په زما په خیال په 4 نمبر باندې دی چې د پاکستان او په دې کې لومبه نمبر باندې امریکا چې خلک الته کې فریلانسینګ نه دا پیسې ګټي ځکه چې جابونه خلک په کور کې اوس دري کورونا د وجه ډېر خلک بهر نوځي ټیک شو نو خلک کور کې جابس کوي نو پاکستان په دنیا کې دا اوس 4 نمبر باندې زما په خیال ملک ته او د هندستان نه د انډیا نه دا مخکې شو حالکه الته آبادی په عرب نه زیات آبادی ده او زمو 20-22 کروڑ خلک تی خدا د اغه نه زیات خلک په پاکستان کې اوس کوي او بل خبره دي کې دام د چې لکه فریلانسینګ داسې یو شی چې تاسو مارکیټ پلیس یاد کو چې خپل دکانګي هغه ته مونږ ګیګ وایو ګیګ جوړیږي نو ګیګ خپل جوړ کړي چې زه دې کې کار کوم نو په هغه سلسله باندې به خپل سرویسز خرڅه او خلکو له ورکه او تاسو به پیسې راځي صحیح مننه اجي قدرمنو هم دې سره زمونږ دغه ورکوټي پروګرام هغه پای ته رسیږي پروګرام تاسو ته څنګه ولګېدو دغه ویډیو تاسو ته څنګه ولګېده ارومرو مونږ خبر کوي خپل کمنټس وکړئ او که خوښ شوي مو وي او د نورو ملګرو سره شریکول غواړئ نو هم تاسو یې شیر کولی شئ تر بل ملاقات پورې تر بله ملګرتیا پورې زه ثاقب افریدی او زما ملګری شنواز افریدی درنه غواړو اجازت د لوی الله په امان